ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولسم پارا سورة الحج دیرشتم نمبر آیت تے مخک آیاتونو کی د حج بعض مسائل غ ذکر شو چې په ایام معلومات کې با اجیان خلکو اول قربانی کوي یوم النحر په ورځ باندې او چې کله څاروی ذبح کوي نو په هغې باندې با نوم د الله رب العالمین یادی او بیا د دغه قربانی نه د خپلم خوراک کولی شي او بائس الفقیر یعنی مصیبت وخلی او محتاج خلکو ته به هم ورکوي او د هغې نه پس به بیا حاجیان د خپلو بدنونو نه هغه خیرې وغیره لرې کي یعنی نارینه به خپل سرونه وخورئ او دغه رنګ که نوکان وغیره غټي هغه به واړه کي نور چې کم د بدن اضافي ویښته وغیره یا به لرې کي او که چا څه نظر وغیره منلی نو هغه به هم پوره کي او بیا طواف زیارت چې دا فرض دی د اجي دپاره نو هغه به بیا وکړي نو غوره دا ده چې طواف زیارت د غټ اختر په ورځ باندې وکړي په دغه ورځ باندې او که یو سړی رش ډېر یا ستړی نو که وروستو یې کوي څو ورځې پس نو بیا هم جایز دی دا مسائل ذکر شو اوس دې آیت کې الله رب العالمین د حج نور فیدې او آداب ذکر کوي او دې آیت کې الله رب العالمین سلور آداب ذکر کوي چې څوک هم حج د بیت الله لځي نو چې دا سلور خبرې درته یادي نو بیا چې حج وکړي نو څه فایده به دله درکړي او که نه د دې سلور آدابو ته خیال نه ساتي نو ګورې هغه حج به حج نه حسابیږي دا حج به انسان ته اس فایده وغیره دا ولا نه ورکوي نو دا سلور آداب هر نارینه زنانه له دا یاد ساتل لا پکار دي اول کې الله رب العالمین فرمای ذالک کی اشاره ده دغه مخ کی خبرو ته الله وی ذالک دغه خبر یاد ساتي دا مخ کی چې کوم خبري ذکر شوی پرون درس کی خو ور سره دا خبرم یاد ساتي اولنې ادب ذکر کړي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه او چا چې تعظیم وکو احترام وکو د حرمتونو د الله تعالی فهو نو دا خیر له غره د دپاره عند ربه پنیز د رب د حرمات الله نه څه مراد دي نو حرمات الله نه مراد دا دي
چې په حالت د احرام کې الله رب العالمین په تا باندې کم کارونه حرام کړي دي هغه به ته نه کې. نو حالت په احرام کې کم کارونه حرامي نو ښکار به نه کې. سورة البقره کې مخکې تفصیل تیر شوی دی چې کله سړی احرام واچي نو بیا د ښکار وغیره نشي کولی. دویم په حالت د احرام کې د مسجد حرام کې که بوټي وغیره ولاړي هغه نشي راماتولی. دریم دغلته به قتل وغیره قتل و قتال دا پکې منع دی په داسې حالت کې. دا به نه کې حتی چې ماشې پکې هم نشي وجلی چې کله د احرام وغیره اچولی دې ته وایي حرمات الله. نو د حاجي سړي دپاره دا یو ادب دی چې دی به د دغه ځای ډېر زیات تعظیم کوي. نو الله وایي چا چې دا کار وکړو ومن یعظم حرمات الله، چا چې تعظیم وکړو احترام وکړو قدر عزت وکړو د حرمتونو د الله تعالی نو فهو خیر له عند ربی، نو دا غوره دی د دپاره په نیز د رب ده. الله رب العالمین به د دې حج دله ډېرې عظیمې فایدې ورکړي، اجر او ثواب دا به ورته میلاو شي. دویم ادب ذکر کوي واحلت لکم الانعام، او حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره څاروي. دویم ادب کې دې ته اشاره ده چې حاجي سړی به د شرک نه ځان ساتي. څه مطلب؟ مشرکین مکه به داسې چل کو چې په سورة المائده کې دا تفصیل ذکر شوی چې هغوی به یو حلال څاروی او هغه به په ځان باندې څه کو حرام به کو. څنګه به حرام کو؟ حلال څاروی به هغه به د یو بوت په نوم باندې ومنو، یا به د یو قبر یا د یو بزرگ په نوم باندې نظر وکړو او بیا به ویل چې د دې خوړل په موږ حرام دي، په دې باندې سورلی کول زموږ دپاره حرام دي، صرف د دې بابا منجوران به خوري. نو حلال څاروي به په ځان باندې څه کول حرامول به. الله وی حاجی کاکا چې حج لذي ور یاد ساته اول ځان د شرک نه پاک کا. اسنه دلته په دې رسم او رواج او دې مرزونو کې مبتلا او بیت الله تعالی شلته دم دا عقیده نو حج به سړی له سفیدا نو ورکی. دا دویم ادب دی. واحلت لکم الانعام، او حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره څاروي. نو حلال به حلال ګڼي او حرام به حرام ګڼي. دا به نه کې چې حلال څاروی دی او تی په ځان باندې حرام ګڼي. الا ما یتلا علیکم، مگر هغه چې لستلی شوي دي علیکم په تاسو باندې حراموالی داغي. الله وی ټول څاروي خو حلال دي، خو چې کم ما حرام کړي دي او هغه الله وی ما تاسو ته بیان کړي نو هغه په سورة المائده کې تیر شوي. هغه څه دي؟ هلته تیر شوي چې حرمت علیکم المیته، مرداره په سړي باندې څه ده؟ دا حرامه ده. یو څاروی دی او بغیر د ذبح نه ایسته تساوت نو دا مرداره ده که نه ابه نه خوري. والدم، وینه حرامه ده. ولحم الخنزیر، غوښه د خنزیر دا حرامه ده. او څلورم وما اهل به لغیر الله، هر هغه څاروی چې کله هغه ذبحه کیږي او په ده باندې د الله نه علاوه د بل چا نوم واخیستلی شي نو د هغې خوړل هم څه دي؟ دا هم حرام دي. پنځم هلته ذکر شوي والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب. هلته درته ما تفصیل کړی هغه څاروی چې دا د بره نه راغوزار شي او چې ته وررسې او د ده نه ساه وتي نو دام بیا سرې دام حرام دی. هغه څاروی چې بلې په ښکر باندې ووخي او د ذبح نه مخکې دی څه شي مردار شي مړ شي د ده خوړل هم حرام دي. هغه څاروی چې درنده وغیره اخري او ته چې وررسې نو د هغه د خوړلو سره سره دې نه استسام وتي تا ذبح نه کو نو دغه ټول دا حرام دي. نو الله وی الا ما یتلا علیکم، دا مطلب دی. الله وی واحلت لکم الانعام، حلال دي ستاسو دپاره څاروي. الا ما یتلا علیکم، هغه چې ما تاسو ته بیان کړی د هغې د حرام والی. نو سورة المائده کې دغه تفصیل تیر شوی. دریم ادب فاجتنبوا الرجس من الاوثان،
په ډډه باندې شي د پلیتۍ نه من الاوثان چې بندګي د غیر الله ده. حاجي سړی به د دې دریم ادب ډیر زیات خیال ساتي. او دا ګوره اسې آداب نه دي چې مستحب کارونه دي، دا فرض دي، دا فرض آداب دي، د دې به ډیر اهتمام کی. نو دریم ادب دا دی چې الله رب العالمین وی چې د بندګۍ د غیر الله نه بس کې ځان بساتي. رجس یو رجس دی یو نجس ټکی دی، په عربی کې دا دوه لفظ استعمال. نجس اصل کې ظاهر کې پلیتی ته وي. انسان په کپړه باندې چې پلیتی ګندګي ولګي خلک وي کپړه څه شوه؟ نجسه شوه، پلیته شوه، نو ښکاري که نه، نو د هغې پاکولم لازمي. رجس هغه پلیتی ته وایي چې په ظاهر کې نه ښکاري، دننه باطن کې پلیتی. نو بیا دلته د رجس نه څه مراد دی؟ نو الله خپله تشریح کړي د من الاوثان، هغه بندګي څه ده؟ د غیر الله ده. نو که په پاکستان کې یا په هندوستان کې یا افغانستان بل ملک د عقیده په قبرونو باندې جوړه وه، او چې څه حاجت ضرورت به دې رالی، یو بابا له به دې منډې والي او بل بابا له به دې منډې والي، او الله دله توفیق درکړو اوس ځې کعبې ته روانې حج له، نو دا عقیده به دې پاکه کړي. که دا عقیده دې دلته جوړه او هلته د کعبې نه هر څومره طوافونه وکړي نو تا کې شرک موجود دی که نو حج دله څه فایده وغیره نه درکوي. دا ډېر لازم آداب دي، دا یاد ساتل پکار دي، دا ځان سره لیکل پکاري چې سړی حج لځي. اوثان جمع د وثن ده. وثن صرف بت ته نه ویلی کېږي. وثن هر هغه شیز ته وایي چې هغه د الله نه علاوه خلک بندګي کوي، که هغه په شکل د بت کې دی، که هغه په شکل د قبر کې دی، او که هغه یو بل ځای چا جوړ کړی او خلک راځي او هغې ته سر ښکته کوي او سجدې ورته لګوي، دې ټولو ته ویلی کېږي. مشهور حدیث دی، عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ مشهور چې کوم حاتم طایی تیر شوی دی، ډېر سخي سړی و، دا د هغه زوی دی عدی ابن حاتم. د نبی علیه صلات وسلام خواله رالی ایمان یې راوړه، نو د ده په غاړه کې صلیب پروت و. صلیب د دې عیسیانو نښه ده، داسې جوړه شوي، لیدلې م ده، دې ته صلیب وایي. دا یې په غاړه کې پروت و. نبی علیه صلات وسلام خواله رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې الق عنک هذا الوثن، دا بت ته دې غاړې نه لرې که، دا دې څه په غاړه کې ځوړن کړي دي. دا خو د نسواراو نښه د صلیب، او هغوی خو د دې عبادت او بندګي کې په طریقه د عبادت یې هغوی ځوړندی، دا شی لرې که. نو ګوره دغه ته یې وثن ویلی دی. نو وثن هر هغه څیز ته وایي چې د الله نه علاوه بندګي کېږي، که هغه صلیب دی، که هغه قبر دی، که هغه بت دی، او که هغه بل شیز دی. دی وجه نه نبی علیه صلات وسلام به دعا غوښتله، او دا دعا یې الله قبوله کړې. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله زما د قبر نه چرته وثن جوړ نه کړي چې خلک راځي او د دې نه طوافونه کوي او بندګي کوي. او الله دا دعا قبوله کړې ده ځکه چې د نبی علیه صلات وسلام روضه اقدس د موحدینو خلکو په لاسو کې ده، د هغه وخت نه را روانه ده، تر قیامته به انشاءالله د موحدینو خلکو په لاسو کې. هلته خو دې څوک ورشي که نه ده، معمولي خو هلته غلط حرکت وکړه ډانګو والا ولاړي دا سر ته لماتئ. چې دعام غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته لاس مخامخ نشي پورته کولی، مخه به دې کعبې ته کوي، وایي د الله نه یې غواړه، وایي اواز به ورته کوي شرک شرک، وایي دې نه ځان اوسه. هسې که پاکستان افغانستان کې وی، دا دلته چې دا کم ګندونه دي چې د دې عام معمولي باباګانو سره څه لوبې شروع دي او لوی تجارت ورباندې سټارټ دی، که بر امام دی او که نور دی. الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبوله کړې. د نبی علیه صلات وسلام روضه الله د شرک نه بالکل بچ ساتلی، د هغه د قبر نه څوک طواف کولی شي، نه څوک قبر خواته وله پرېږدي، هلته هېڅ قسم شي کېدی. دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، یا الله زما قبر نه وثن جوړ نه کړي چې خلک بیا راځي او د دې څه کوي طوافونه او بندګي ته کوي، لکه دلته چې نن سبا کېږي. نو دریم ادب دا شو چې اجي سړی به خپله عقیده برابر ساتي، د الله نه علاوه به دی د بل چا بندګي وغیره نه کوي، دې نه به ځان پاک ساتي. بیا زه د بیت الله حج له څلورم ذکر کوي، واجتنبوا قول الزور، او ډډه به کوئ د وینا د دروغو نه. قول الزور وی دروغ وینا ته.
نو دروغ دا نه چې صرف حاجي صاحب به دروغ نه وي او نور خلک به وي، نه، دروغ خو د ټولو عامو انسانانو دپاره دروغ ویل دا حرام دي، که نارینه دی که زنانه دی که بالغ دی او که نابالغ دی، ټول به د دروغو نه څه کوي، ځان به ساتي. خو د حاجي صاحب دپاره خاص ادب ځکه ذکر کړه چې حاجي صاحب خو به ته خامخا ځان ساتي، دا نه چې حج وکړي راشي ښه دروغو ته کار ووایي، سم ورلاندې وځي. او اکثر هلته چې لاړ شي نو هلته هغه هوټلو کې خپلې کمرې ورکړي، په یو کمره کې اکثر 5-6 کسانی. دنه تپوس کې حاجي صاحب د کم ځای؟ د پاکستان یم. دلته به یو کور دی ورته بنډلې چاپ کوي 40 جیره به مې جایداد دی. نو راغلی د حج لای، راغلی د کعبې نه به اوس تاویږي، طواف به کې اول ترې په دروغو باندې شروع کړې ده. الله وایي دې نه به حاجي صاحب ځان ساتي. واجتنبوا قول الزور، الله وایي ډډه وکئ د دروغ وینا نه. نو دروغ دا حرام دي. نو خاص کر حاجي صاحب خو به ډېر اهتمام کوي، که د حج نه مخکې داسې کېدل خیر نه دی، هم ګناه ده، حرام دي. خو کم سے کم چې حاجي صاحب شي او د بیت الله نه راشي او د الله نبي وایي داسې د ګناه نه پاک شي لکه د مور نه چې بچی پیدا شي، نو بیا خو کم سے کم ځان بیا لړل نه دي په کار په ګناه. ذالکا دا یاد لرئ، اشاره د دغه مخکو خبرو ته. ومن یعظم حرمات الله، او چا چې تعظیم وکړو د حرمتونو د الله تعالی، فهو خیر له عند ربه، نو دا غوره دی د دپاره په نزد د رب ده. واحلت لکم الانعام، او حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره څاروي، الا مگر ما هغه یتلا علیکم چې بیان شوی دی تاسو ته حراموالی د هغې. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ډډه وکئ د پلیتۍ د بندګۍ د غیر الله نه. واجتنبوا قول الزور، او ډډه وکئ د دروغ وینا نه. نو دا 4 آداب ذکر کړل. نو الله وایي کم حاجي نه چې دا 4 آدابو باندې څوک عمل وکړي نو د هغه نه جوړ شي حنفاء لله. نو الله وایي حاجیانو له پکار دی چې ځان نه داسې جوړ کړي. څه ځان نه جوړ کړي؟ حنفاء لله. حنفاء لله دې ته وایي چې پوره اخلاص وکړه بس الله دپاره، د ریاکارۍ دکلاوي دپاره ډوله حج کوم او د دغې خبرو نه ځانو وساته. دې ته وایي حنفاء لله. دې ته دین حنیف هم وایي. دین حنیف هغه دین ته وایي چې د هر قسم شرک نسی، پاک او صفا دین. حنفاء لله، کلک اخلاص من شي خاص الله لرا. څنګه؟ غیر مشرکین به، مکوئ شرک کوونکي د الله سره. الله وایي ما سره شریکان مه جوړوئ. ومن یشرک بالله، او چا چې شرک وکړه د الله سره. ګوره دا شرک د الله رب العالمین دومره بدی شي او دومره نفرت ته کوي چې د هغې دپاره الله رب العالمین د مشرک انسان یو ډېر خطرناک مثال دی آیت کې پیش کوي. ومن یشرک بالله، چا چې شرک وکړه د الله سره، فکأنما خر من السما، گویا کې راغوزار شو دی د اسمان نه. فتخطفه الطیر، نو اتخته د لره مرغانو. الله وی دا څوک چې زما سره شرک کوي، د مثال دا دی لکه د بره نه چې یو سړی لاندې ځمکې ته راپرېوځي، نو بره نه دی په دې لاره کې راغوزار شي، نو په دې لاره کې دا غټ مرغان ناست دي، دا مردار چاتی، دا مرغان ور باندې راشي، دی په دې خولو کې څه کي، داسې پوټي کې او بس پاوی کې خلک چې راشي دلته پلانکیا راپرېوتې او نو خو نشته، خو مرغانو والوځو ځان سره یې ویوړو. دقه رنګ الله وایي د مشرک انسان دا اعمال هم ټول څه دي؟ تباه او برباد دي. ګوره شرک دومره خطرناک شی دی. نو یای مرغان په هوا کې پوټي کی، او تهوی به الریح، یا ښکته وغورځوي ده لره سیلی فی مکان صحیح، په ځای لرې کې، یا ور باندې تیزه سیلی راشي او دا انسان په هوا کې چېرته لرې کندې ته یې څه کي؟ غوزارې کي. شرک دومره نقصان شی دی. دقه رنګ مشرک انسان چې کوم دی د ټول اعمال داسې پوټي شي، برباد شي، یا لکه سیلی چې کندې ته غوزار کې خلک یې ګوري هغه دلته نه، دقه رنګ به د اعمال بربادیږي. شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله د دې مثال تفصیل داسې ذکر کړی دی. هغه وایي د اسمان نه مراد توحید دی، ځکه توحید دا ټول قرآن دی، نو دا د کوم ځای نه راغلی؟ اسمان نه راغلی. نو د سمانه د اسمان نه مراد توحید شو. بیا وی په دې اسمان کې یو نور دی، یو سپوږمۍ ده او نور پکې ستوري دي.
نو د انور مثال دا شو قرآن کریم، یا د انور مثال شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او دا سپوږمۍ او ستوري چې کوم دي نو دا د انور مثال قرآن کریم شو، او سپوږمۍ او ستوري چې کوم دي د دې مثال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام. نو کله چې سړی مشرک شي نو دا ټول د دنه څه شو؟ دا د دنه پاتې شو. ځکه مشرک سړی چې کمی د الله سره شرک جوړ کړو نو د الله نه بغاوت وکړو، د نبی او د صحابه لاره هم څه کړه؟ هغه هم پرېښوده. نو د اسمان نه د کوم خوا راغوزار شي؟ ځمکې ته. ښه وایي چې ځمکې ته راشي نو هلته خو مرغان دي. نو هغه یې داسې مثال ورکوي، وایي په دې ځمکه کې داړه ماران ناکاره مولیان او پیران وایي ناست دي. نو دا د هغوی پنجې له راشي، دا مشرکان خلک شي. وایي چې پنجې له راشي نو هغوی ځان سره څه کي؟ پوټي پوټي کي، په خپله طریقه باندې روان کي، نو دین ولې ایسته څه کي؟ برباد کي. او وایي که د هغوی لاس له رانه شي نو بیا ته ایسته دهري جوړ شي. دهري دې ته وایي چې بالکل د الله ډوله قدرت بیا نه مني نو تباه او برباد شي. نو شرک ډېر خطرناک شی دی. حنفاء لله، کلک شی اخلاص کوونکي الله لره، غیر مشرکین به، مکوئ شرک د الله سره. ومن یشرک بالله، چا چې شرک وکړه د الله سره، فکأنما نو گویا کې خر من السما، را پرېوته دی د اسمان نه، فتخطفه الطیر، نو اوتښتوي ده لره مرغان پوټي پوټي کی، او تهوی به الریح، یا ښکته وغورځوي ده لره سیلی، فی مکان صحیح غځې لرې ته. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. اوس دې دوه آیاتونو کې الله رب العالمین دقه حج متعلق آداب ذکر کوي. په دې ذالک کې اشاره ده چې دغه خبر یاد ساتئ، دا بره چې ذکر شي، والله دې سره دام یاد ساته. ومن يعظم شعائر الله، او چا چې تعظیم وکړو د نښو د الله. شعائر جمع د شعیرتون ده، د الله رب العالمین نښې ته وایي. هر هغه څیز چې په هغې کې د الله رب العالمین د قدرت څه ناسه نښې، هغې ته څه ویلی کېږي عربۍ کې؟ شعیره، او جمع شعائر راځي. نو د دې نه مراد څه دي؟ نو که تاسو خیال کړي په حج کې مختلف مقامات الته اجیان لږ وخت تیری، میدان عرفات، مزدلفه شو، منا وغیره شو، یا صفا مروه کې منډه ترله شو، دې ټولو ته څه وایي؟ شعائر الله، دا نښې د الله تعالی دي. نو الله وایي د دې به سړی بېعزتي نه کوي، بلکې د دې به هم څه کوي؟ یعظم، د دې به هم سړی تعظیم کوي. بیت الله شریف دا لویه نښه ده د شاعر الله نه. کعبه د هغې به هم سړی تعظیم او احترام به کوي. دغه رنګ په شعائر الله کې زمونږ دا ټول جوماتونه داخل دي، ځکه دا هم د الله نښې دي که نه. نو د مساجدو به هم سړی ډېر قدر او احترام تعظیم به کوي، هتک بېعزتي وغیره دا به د جوماتونو نه کوي. او الله وایي دا کار به څوک کوي؟ فإنا من تقوى القلوب، یقینا دا تعظیم د دغې من تقوى القلوب د اخلاص د زړونو نه دی. دا دلیل دی په دې د چا په زړه کې چې اخلاص نو د هغه نه به دا کارونه ډېر کېږي. لکم فیها منافع، ستاسو دپاره په دغې شعائر الله کې فیدې دي الی اجل مسمن، تر نیټې مقررې پورې. یعنی دا کم شعائر الله چې ذکر شو، الله په دې کې هم ستاسو دپاره څه دي؟ فیدې. لکه په شعائر الله کې قرباني م راځي، په مینا کې خلک کوي که نه، نو قربانۍ کې اوس څه فایده ده؟ نو قربانۍ کې فایده دا ده چې د قربانۍ څاروی دې واغستو نو تر الی اجل مسمى، دا معنی ده تر د ذبح د وخته پورې د دې پی ته استعمالولی شي، دا فایده ده. که بره ورباندې وړۍ وغیرې هغه ته استعمالولی شي، که اوښي په هغه باندې سورلي وغیره هم کولی شي. صحیح حدیث دی، یو صحابي سره اوښو نو ورسه پیدل روانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پیدل ولې چې خو سور شپه که نه؟ ویلې دا خو د قربانۍ دپاره ما اغوستې. نو ویلې څه چلو شو چې قربانۍ له دې اغوستې؟ سور شپه له قربانۍ ته خو وخت شته دی که نه؟ نو د قربانۍ د څاروي نه دا فایدې وغیره سړی اغوستی شي. او که یو سړي د قربانۍ دپاره څاروی په شریک اغوستی، اوس اکثر حسي که نه، نو که د هغې پی وغیرې یا بله څه فایدې، نو هغه بیا د ټولو په
اجازت باندې کېږي، ځکه دې کې د هر سړي بیا صحیح حق یې پکې نو چې اجازت یې دله درکړو نو بیا ته تا اخیستلی شي. هسې نه پی کیلو کوي او ته وایې نیم کیلو کوي، نو دا هم ګوره بیا دوکه ده. لکم فیها منافع الی اجل مسمى، ستاسو د پاره په دغه شاعر الله کې فیدې دي الی اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې. ثم محلها، بیا انتها د دې فیدو چې دا الی البیت العتیق د بیت الله آزاد سره ده. نو په دې کې بیا موطأ مالک کې حدیث دی، الله وی د دغه فیدو اخیری انتها یعنی حج چې ستا ختمیږي نو په کم ځای به ختمیږي، دې ټکي کې هغې ته اشاره ده. نو اصل کې موطأ امام مالک کې روایت دی چې د محلها نه مراد طواف وداع دی. طواف وداع دی ته وی کله چې اجي سړی دا ټول احکام ختم کی او دی اوس د ده دا اراده ده چې یاره زه ځم خپل وطن ته روان یم، نو دا بیا واجب دی دا طواف دی ته طواف وداع وی د رخصتۍ طواف. نو دا طواف به وکړي او د هغې نه پس به بیا بستره ګول کړي او خپل وطن ته به را روان شي. ذالک ومن یعظم حرمات الله، دا یاد کړئ ومن او هغه څوک یعظم حرمات الله چې تعظیم کوي د حرمتونو د الله تعالی فهو خیر له عند ربه، نو دا غوره د ده دپاره په نزد د رب د ده. واحلت لکم الانعام، حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره څاروي، الا مگر ما یتلا علیکم، هغه چې بیان شوي دي په تاسو باندې حرمت د هغې. فاجتنبوا الرجسان، په ډډه شئ د پلیتۍ نه من الاوثان چې بندګي د غیر الله ده. واجتنبوا، په ډډه شئ قول الزور د دروغ وینا نه. حنفاء لله، کلک شئ اخلاص کوونکي الله لره. غیر مشرکین بی، مکوئ شرک د الله سره. ومن یشرک بالله، او چا چې شرک وکړه د الله سره فکأنما گویا کې خر من السماء، را پرېوته د اسمان نه. فتخطفه الطیر، نو او تختو د لره مرغانو پوټي پوټي کا، او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یا ښکته وغورځوي د لره سیلی لرې ځای کندې ته. ذالک دا یاد ساتئ ومن یعظم شعائر الله، چا چې تعظیم وکړو د نښو د الله ته. فإنها من تقوى القلوب، نو تعظیم د دغې نښو د اخلاص د زړه نه دی. لکم فیها منافع الی اجل مسمى، ستاسو د پاره په دغه شاعر الله کې فیدې دي تر نیټې مقررې پورې. ثم محلها، بیا انتها د دې فیدو الی البیت العتیق د بیت الله آزاد سره ده.